که ته شکره لري او دا شیان خورې نو دا ستاسو مرض نور هم خرابوي. السلام علیکم. نن به تاسو ته وښیم چې د شکرې ناروغان باید څه وخوري او څه ونه خوري. داسې معلومات چې ډاکټران یې هم نه شریکوي. په مخکې ویډیو کې مو د شکرې د ناروغۍ په هکله هم معلومات درکړل او د شکرې هغه مهم و اراز و علایم هم درته وښودل. نن به راسو د شکرې په پرهیز به خبرې وکړو. دوم هغه شیان چې باید ونه خوړل سي. اول مهم شیان چې د شکرې ناروغان نشي کولی هغه شیان وخوري، هغه لکه خواږه شیان، هر ډول خواږه چې وي، لکه بوره وي، همدارنګه کیک جوس، همدارنګه سپورټ ډرینک په بازار کې هغه هیټ انرژیان او دارنګه هغه شیان چې خرڅیږي چې هغه هم د شوګر لري، یعنی نو هغه باید د شکرې ناروغان نشي کولی وخوري، ځکه چې دا د وینې د شکر ژر لوړوي. که چېرته موږ تاسو دا خواږه شیان وخورو نو د وینې شکر به مو ډېر ژر لوړه سي. دوهم قدم کې سپینې وریجې، همدارنګه سپینې وریجې هم د شکرې ناروغان نشي کولی، همدارنګه سپینه ډوډۍ دا هم خطرناک دي. دریم فاسفوډ لرونکي خواړه، همدارنګه غوړ لرونکي خواړه. غوړ چې دي هغه د شکرې د ناروغانو لپاره ډیر خطرناک دي، ځکه چې د شکرې ناروغۍ هم د ګلسټرول لوړوالي، یعنی د ګلسټرول هغه مضر ګلسټرول چې زموږ په بدن کې زیات سي، د هغه د ګلسټرول که چېرته زموږ ستاسو په بدن کې مضر ګلسټرول زیات سي، همدارنګه د وینې کم زیات سي، نو زموږ تاسو په شکرې ناروغۍ اخته کیږو. دریمه برخه کې به هغه شیان هم در وښیم چې باید وخوړل سي، خو ښه خبره دا ده چې د شکرې ناروغان کولی سي دا شیان وخوري، لکه سبزیجات. همدارنګه سبزیجات د شکرې د ناروغانو لپاره ډیر ګټه لري، همدارنګه کاهو ده، پالک دی، بروګلي دي، همدارنګه میوې لکه مڼه، نارنج او نسواري ډوډۍ، همدارنګه غنم. څلورم برخه کې ماهي او چرګ دا هم خوړلی سي، کم غوړ، ځکه چې د ماهي غوړ هغه ګلسټرول، کوم ګلسټرول چې د بدن لپاره مفید وي هغه اضافه کوي، خو ډیر غوړ نه. تر ټولو مهم راز دا دی کم خوراک کول، خو څو ځله. دا د شکرې په کنټرول کې مرسته کوي. نو هیله ده چې دا معلومات درته ګټور ثابت شوي وي. نو